نو حضرت عیسی علیه السلام په ماشوموالي کې خبرې وکړل زه به پیغمبر جوړېږم ما له به الله کتاب راکوي دا فیصلې الله مخکې کړې دي زه به د مور ډېر خدمت کوم پاک بیم زه به ظالم نیم او سپیره به نیم کوم ځای چې ګرځم ما سره به د الله برکتونه ګرځي د خلکو پوره یقین راغی د بیبي مریم د ولایت مې مخکې نه یقین راغلی په دې نور هم یقین راغی او لویه پرچار او پروپیګنډه جوړه شوه چې بیبي مریم له رب العالمین بچی ورکړی دی او بغیر د پلار نه ولا الله بچی ورکړی دی خلک به تماشو له راتلل او حضرت عیسی علیه السلام باندې الله تعالی خپل برکتونه شروع کړل دا پې ویارېده چې دې قوم دې اسرائیلو دوی خو حضرت زکریا علیه السلام په اونه کې راکړی دا هغه قوم دی چې حضرت یحیی علیه السلام دوی حلال کړی دی نو هسې نه د ما دا بچی رانه چې ته مړ نو دا لاړه مصر دا هغه ځای نه هجرت مصر ته لاړه هلته کې دا خپل بچی پاله چې دلته بیا نو څوک پېژني نه چاته څه پته لګي چې دا څوک دی او د چا زوی دی دا خپل بچی دی او لویوم به خو الله تعالی په عیسی علیه السلام کې داسې معنی پیدا کړو چې دا ماشوم چې ورو خبرې شروع کړې نو د خلکو د لوبو نه به ځان ساته او خلکو ته به نصیحت چې چا به ګناه کوله رورا ګناه مه کوه ناشنا ناشنا خلک به ورته راټول شي دا ماشوم بچي ته ګوره او خلکو ته نصیحت ته ګوره او که چا به کفر او شرک او د هغې به رد کوی د الله نه ویرېږي الله له شریک مه جوړوئ په ماشوموالي کې دا نصیحتونه شروع کړل خلکو او داسې نښې نښانې پکې رب العالمین په ماشوموالي کې ښکاره کړئ چې مور یو ځل لېږلی و چې زه څه کاروبار به زده کړي خامخا د مور په ذهن کې هم دی چې دا بچي مې دین هم زده کوي عبادت هم کوي خو چې څه زده کړي چې ځان له څه روزي او رزق خو هم ګټي که نه نو هغه زمانه کې دا صنعت هر چا به خپل بچي ته څه کار ښاو لکه د ترکاڼۍ چل د لوارۍ چل د بل چل نو مور ولېږه دوبیانو له وی دا هغې دا جامې رنګ کوي د رنګ سازی چلته زده دې لاړه هغه دوبیانو سره خپل لمونځ او دس به هم کوو خلکو ته نصیحت به هم کوو هغې سره یې د جامو د رنګ سازی چل هم زده کوو هغه مشر دوبي یو ځل چېرته ته عیسی علیه السلام ګورې لاره کوټې د ماشوم ورته یې ویې داسې چل به وکړي دې له به شین رنګ ورکړي دې جامې له به سور رنګ ورکړي دې له به دا رنګ ورکړي دې له به دا رنګ ورکړي هرې ټوکړې سره یو ټوکړه ور وتړله رنګ ساده نو هم داسې کړي چې هغه لاړ هغه استاد نه د ټولې جامې راواخېستې په یو بالټي کې واچولې یو چاټک او لګیا دی هغه ورسره دی لړی او دی کې استاد راغی وی څه چل دی وکړه وی دې چاټک کې مې چوټ خدای بنده دا دې څه وکړل دې خلکو له به څه جواب ورکړو دا خو تا ټول په یو رنګ کې اچولي دي هغه یو شین رنګ جامه غواړي بل سور غواړي بل تور غواړي بل خړه غواړي دا دې څه وکړل ټول دې یو رنګ کړل دې خلکو له به د جامې تاوان د کم دی نه راوړ دا دې څه کړي دي عیسی علیه السلام ورته استاد دا دې کښېنه بله ته کښېنه تماشه کوه یو جوړه به یې چې راایستله او چا پورې به شین شنه کپړه غوټه او نابشنه راوته هم د یو چاټین چې بلې ته به یې ګوتې کړی به سره راوته چې بلې ته به یې ګوتې کړی به توره راوته خو چې کومه رنګ ټوکړه به په کمې پورې تړلې وه د یو چاټین به هغه مختلف رنګونه راوته حیران شو ورته چې خدای پاکه دا ماشوم دی لږ ته ګوره دې کمالاتو ته لکه ساحر جادوګر یې که څه چل دی وی نه ما له الله په ماشوموالي کې پیغمبري راکړې ده زه د الله رسول یم د الله پیغمبر یم جعلني نبیا د الله پیغمبر یم الله نبوت او پیغمبري راکړې ده څومره هغه حواریین دوبیان شو جامو رنګولو والا او جامو اینځلو والا دې ټولو اول نمبر په عیسی علیه السلام باندې ایمان لرو ګورې دا هغه پیغمبر دی چې د نور څومره پیغمبران چې تېر شوي 40 کالو کې الله نبوت ورکړي عیسی علیه السلام له الله مخکې پیغمبري ورکړی ټولو ورباندې ایمان راوړو په لاره به ته خلکو ته به یې نصیحت یو قوم له ورغې ودرېد ستا څه معجزه هغه زمانه خو داسې د معجزو د زمانې څه معجزه لري څه نښه شته که نشته او څه نښه ده ووایه راته تاسو څه وایه ښه دا راته ووایه چې بېګا موږ څه خوړلي هغوی به هم تپوس داسې کوو چې څه عجیبه تپوس به یې کوو بېګا مې څه خوړلي وی تاسو بېګا ټیپر خوړلي چاته به یې دا چا چې به څه خوړلي بېګا هم باټینګر خوړلي بېګا هم دا شی خوړلي وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم راشه چې تاسو څه خوړلي دي او په کور کې م څه شي ذخیره کړی د هغې حال درته وایم ځه ما ته الله دا علم را کړی ماشوم به راغې مور ته به یې جړل بار به یې جړل بچې څه دي دا بابا راله څه نه راکړي پلار به یې وایي څه شته دی نه نو زه ورکړه که نه هلکه 100 روپۍ وله ورکړه ماشوم دی بچې دی جاړي هېڅ هم نشته څه وله ورکړم وی نشته درکړه څه شی وی نه بچې دې خوا راشه ورچې هغه پلانکې الماری ته وخېږه بره لوښي کې دونه پیسې پرتې دي شپ منډه کړه ماشوم به لاړ هغه دله پیسې به یې راوړ
ماشوم به ژړل، پلار ته به یې خوراک راکړه، مور ته به یې ژړل، دی به ورغی ورکړه که نه خوراک. بچي دی ولې ژړی؟ نه کوم دی نه ولې ورکړو، مونږ خوراک کم دی، دې خورا چې بچي نشته تاسو کره خوراک نه. ورچا الماری کې تاخت خبره وکړي چې پکې سیوان پراته دي، چا به دله راوړ. لوی غم جوړ شو، خلک ورپسې شول، ژبه جلسه جوړه کړه چې مونږ ته ټول ماشومان دی ولمسول. ماشومان او مونږ پیسې هم پټو، خوراک هم ترې پټو، سیدونه هم ترې پټو، او ته ټول ماشومانو ته ښیې، هر څه ورته ښیې چې کور کې هلته هغه شی پروت دی، هلته پیسې پرتې دي، چا به یې ورځئ؟ عیسی علیه السلام به وي نو خو تاسو دروغ وایئ، تاسو وایئ مونږ کره خوراک نشته. خو چې کوم ځای به خلکو ته د رب العالمین د قدرت او د الله تعالی دلایل او د دین نصیحت کو او خلکو به معجزې ښودلې او معجزه به یې ورته ښکاره کوله. ګورې سره د دې خلک دا لوی طبیب تېر شوی دی، دا غټ غټ طبیبان تېر شوي دي په هغه زمانه کې، دا د طب زمانه وه، د دقیانوس او فیثاغورس او ارسطو او دا دور دغه زمانه کې تېر شوی دی. لوی لوی د زمانې دا لوی لوی حکیمان چې دا نومونه ورته یادېږي، دغه دور د دغې خلکو. نو د طب یو لکه اوس چې څنګه د ساینس او د ډاکټرۍ یو دور دی او خلک یو ساینسي دور دی په دنیا باندې، په هغه زمانه کې د طب او د ډاکټرۍ او د حکمت یو دور. عیسی علیه السلام د چې به څوک رالل مریض به ښه وایه که نه ستا څه معجزه ده، نو ده به وایي چې کوم انسان په سترګو ړوند دي ړوند، ابرئ الاکمه والابرص باذن الله. په سترګو اکمه په عربۍ کې هغه ړوند ته وایي چې د مور او پلار د مور نه پیدایشي ړوند دي، او چې کوم ځای وروسته ړوند شي د هغه بیا هم څه ناڅه څوک علاج وکړي، خدای پاک یې جوړ کړي. خو چې دا د مور نه پیدایشي ړوند دي، د دې علاج بیا ګران دی. اکمه ورته وایي په عربۍ کې. ابه راغې ړوند دی خوا راشه، لاس دې پراخ کړ او د الله په حکم باندې به سترګې جوړې شو، نظر به یې لګېږي. راشه که نه اوس د دنیا یو ارسطاطالیس او د دنیا یو لوی حکیم دی راشي، وایي راشه ما سره په طب کې مقابله وکړي. ځکه د دنیا یو ډاکټر دی راشي، یو طبیب دی راشي او ړوند دې جوړ کړي، زه جوړولی شم. خو ورته به یې دا ټکې وایي چې باذن الله، دا زما کمال نه دی، ګورې دا د الله په حکم. معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه، دا یاد وساتئ. دا پیغمبر نه الله معجزه ښکاره کوي په اختیار د معجزې د رب العالمین سره. که د الله خوښی نو د پیغمبر د لاس نه داسې کار وکړي چې هغه په دنیا کې بل څوک نشي کولی، معجزه ورته وایي. او که د الله نه خوښه نه کېږي، یو سړی رابغې برګي مرض والا، هغه زمانه کې د برګي مرض علاج چا سره نو، دله به راغی په ما خو دا برګي مرض دی، لاس به یې پراخ کړ، پروردګار به په اساس هغه جوړ، خټه به یې راواخېسته، د خټې نه به یې مرغۍ جوړه کړه، د مرغۍ شکل. خلکو ټولو به ورته کتل، وایي دا ګوره دی نه چنچڼه جوړه کړله، هغې له به یې پوکې ورک، هغه به والوت، پوره مرغۍ به ترې جوړه کړه، نه هغه به والوت. علما لیکي چې د خلکو د نظر نه واخوشي نو بیا به راپرېوته، خو خلکو خو به ولیده چې دا مرغۍ ده که نه. لیکن سره د هغې دا دومره غټې غټې معجزې چې ړوند به جوړ شو، برګې به جوړ شو، او مرغۍ به د خټې نه جوړه کړه، هغه به الوته، او سره د هغې نه به یې وي هذا سحر عظیم. وایي دا لوی جادو دی. جادو څوک به مسلمانان هم شو، چا به ایمان هم راوړو، دا خپل ملګري به ورسره روان وو، چا چې په عیسی علیه السلام ایمان راوړه دا به ورسره په لاره روان وو. یو کلي ته دا نصیحت کوه، بل کلي ته د نصیحت کوه، بل کلي ته د نصیحت کوه. یو کلي ته ورغې وي مونږ به هله ستا ومنو چې دې مقبره باندې ته تېرېږي، دا یو قبر دی، دا مړې راته راجم دی. رب العالمین ته رجوع کړه چې الله دا خلقو داسې معجزه غواړي. وایي دا به هم وکړو، خو عادت یې وایله چې دا به ایمان راوړي که به راونه. وایي ښځه بلکل زه به دا هم وکړم د الله په حکم، ایمان به راوړی که به راونه. وایي که دا دې وکړه مونږ ټول مسلمانېږو. هغه مړي سر ته ودرېد، وایي قم باذن الله، د الله په حکم پاس قبر وشلېد او یو سړی ترې راووت. چې سړی ترې راووت، علما لیکي دا نیم ویښتې سپین او نیم ویښتې تور. عیسی علیه السلام دې تپوس کوي، وایي ته څوک یې؟ وایي زه عزیر یم. عزیر علیه السلام د الله پیغمبر، څو کاله مخکې ته مړ شوی. وایي ګوره دونه موده مخکې دا عزیر علیه السلام مړ شوی دی. عیسی علیه السلام دې تپوس کوي، وایي ته څوک یې؟ وایي زه عیسی ابن مریم، د الله پیغمبر، د الله په حکم مې درته اواز وکړو ته راپاڅېدې، روح درکې راغی. وایي دا تپوس ته نه کومه چې دا ویښته دی ولې نیم سپین دی او نیم تور دی. وایي تا چې کله اواز وکړو چې قم باذن الله، وایي په ما هیبت راغی چې قیامت دی. حالانکې ګورې عزیر علیه السلام د خدای پیغمبر تېر شوی دی، برګزیده پیغمبر. نو ما باندې هیبت راغی چې دا جوړ د قیامت ورځ ده او بس اوس حساب کتاب ته روانېږو. وایي دا د قیامت د ورځې د هغه هیبت د وجې نه مې دا نیم ویښته سپین
په لاره روانو یو بل انسانو په قبر تېرېده وایي که دا راته راجمدې کم ایمان به راوړی وی او هغه ته وی قم باذن الله چې پاڅېده تپوس یې ترې وکړو وی ته څوک یې وی د سام ابن نوح یم د نوح علیه السلام زوی سام څو زره کاله مخکې مړ شوی څو زره کاله مخکې وی ای عیسی راته لرې زیاتې وکړه وی ولې وی جمدې دې کړمه نو په دنیا کې جمدې مه که نه بیا به مرم وی نه بیا به مرې وی زیاتې دې راسره وکړه وی دا څنګه وی ده چې مړ شوی یم زما زرګونه کاله وشو چې زه مړ یم او قبر کې پروت یم خو د زنکدن تریخوالی مې په دا خوله کې اوسه پورې پروت دی نو اوس به بیا ما باندې زنکدن راځي نو زه به بیا مرم د نوح علیه السلام زوی سام کومه زمانه کې څو زره لکه کاله به مخکې مړو الله ته پته چې څومره کلونه تېر شوي وی زه به الله ته سوال وکړم چې تا باندې بیا زنکدن تکلیف نه راوړي وی به دا مهرباني راته وکړه د الله نه سوال وکړو یا الله ته خو دې ساه واخله خو د زنکدن تکلیف دی یو ځل پې تېر کړي دوباره پې مه تېروه په لاره بل ځای روان دی یو بوډی د جاړي جنازه روانه ده چغې وایي چغې وایي عیسی علیه السلام پې رحم راغی دا بوډی ولې چغې وایي وی دا د دې بوډی یو زوی دی او پسې جاړي مړ شوی دی دوی کېری دا جنازه وی بوډی دی خوا راشه وی ولې جاړئ وی بس په دې جاړم چې دا یو زوی مې و نیازبین پلار یې نیسته یتیم و او دې مړ شو وی ښه که زه الله نه سوال وکړم او دا بچی د الله را جمدي کړي ما به د الله رسول ومنې وی او خلکو ته یې مخ کړې وی که داسې وکړم تاسو ټول به ما د الله رسول ومنئ وی بلکل دا راسره وعده ده د کټ سر ته ودرېدو قم باذن الله هغه هلک نیغ په کټ کې کېناست جمدې شو خو دا ټکې به یې ورسره وي چې ګورې قم باذن الله د الله په حکم پات دا څه فرضي قصې نه دي قرآن حکیم کې الله فرمایي واحیي الموتا باذن الله زه به د الله په حکم مړي جمدي کوم میت نه دی موتا دی مړي به جمدي کوم د الله په حکم په یو بل علاقه تېرېده هلته چې بادشاه ته الوی چې ولک دلته راغلی دی خلکو له دعوت ورکوي او ډېر خلک یې ملګري شو ولا خلک مسلمانان شو وی دا څوک ته وي دا د الله پیغمبر دعوی کړه چې د الله پیغمبر او ناشنا موجودي دي ورسره بادشاه ته لامه دا چل کوي مړي جمدي کوي د دې بادشاه یو زوی و امر شوی وی راولی عیسی علیه السلام یې ورته بوت وی ته د الله رسول یې وی ستا دا معجزه چې ړانده جوړی وی د الله په حکم براګیان جوړی وی د الله په حکم مړي جمدي کوي وی د الله په حکم وی ښه نو زه زما دا ټول رعیت مسلمانېږي په ته ایمان راوړو دا ټول وطن زما خو په دې شرط چې زما یو زوی مړ دی او د هغه قبر له بوځم هله راجمدی وی دا ټیک وی دروغ خو به نه وی نه زه چې بویې ته د قبر سر ته یې ودرېد هلته ودرېد وی قم باذن الله د الله په حکم پات هغه زوی یې نیغ پاڅېد چې څنګه پاڅېده د الله پاڅې کې حکمت بادشاه خلک راغونډ کړل وی زه مسلمانېږم او تاسو به مسلمانېږئ وګورئ دا د الله رښتونی پیغمبر او دې معجزه چې زما زوی را جمدې بس خلکو انقلاب جوړ کړ دا بادشاه ډېر ظالم وي موږ ستا نه تنګ وو چې د زوی دې مړ شو پلار دې موږ سره ظلمونه کول نیکه دې ظلمونه کول چې زوی دې مړ شو موږ در باندې خوشحاله وو چې دا بس ته به مړ چې د نه به خلاص شو نو بیا دې دا زوی را جمدې شو بس قوم یو زنده‌باد او یو انقلاب جوړ عیسی علیه السلام ته مور نیکبخته دی که دې نه دا نو بس دلته راته بل غم جوړ نه شي لویه ډله جوړه شوه څه د عیسی علیه السلام ملګري وو څه د بادشاه خلاف شو څه د بادشاه ملګري وو لویه هنګامه جوړه شوه دغه ځای نه عیسی علیه السلام سفر کو تاریخ لیکي د مارونو چې سره د دومره لویو معجزاتو چې خلکو ته به یې ښکاره کولې بیا هم په یو وطن کې د خپې ځای نه و د غریب یو ځای نه بیا بل وطن ته هجرت کو د بل ځای نه بل وطن ته هجرت کو دا بني اسرائیل د ظالمان دومره قوي معجزې داسې معجزې به دې ظالمانو ته ښکاره کېدلې خو چې معمولي به یې پکې د دنیا تاوان یا د مشرۍ تاوان به یې پکې نو بیا به یې دې ته نه کتل چې دا د خدای پیغمبر دی او دا معجزې ښکاره کېږي بیا به یې رانیوه سر به یې پرې کوو دا دومره ظالمان دي دا یهودیان نن نه ګورئ دنیا کې څومره په مسلمانانو ونښتي دا چې په عراق نن څومره قتل و قتال دي تاسو په اخبارونو کې اورئ چې په عراق کې د ډېرو پیغمبرانو قبرونه دي او د هغې پیغمبرانو په مزاراتو باندې هم ګولۍ ورېږي خو دا خو د یهودیانو سازش دی د صحابو قبرونه څه کې بلا په سوونو پیغمبران د عراق په خاوره کې پراته دي او د هغې پیغمبرانو په مزاراتو ګولۍ ورېږي که یې امریکې والا خو سازش د چا دی د یهود څومره چې دا هغه ځای نه د امریکې په پینټاګان کې فیصلې کېږي ټول یهودیان کوي ټول د هغې فیصلې
لاره باندې حضرت عیسی علیه السلام روانو یو ملګري ورسره په سفر باندې ورسره 3 ډوډۍ دي نو یو ځای کې کېناستل نو یوه روټۍ دو خوړله ډېره تره معجزې ښې د الله د قدرت تا نه یوه روټۍ هغه ملګري وخوړه نو عیسی علیه السلام هغه ملګري ته وایي چې دا 3 روټۍ سنبال کا او دا اودس ماتوم اودس کوم بیا راځم چې لاړ اودس یې مات که اودس یې وکړو راغی ملګري ته وایي زه چې 2 روټۍ سنبال کړي روټۍ کم ده ملګري ورته وی نه هغه 3 پاتې شو که نه موږ په سفر روان یو موږ ته به د روټۍ ضرورت وي وی 3 خو نشته به 2 روټۍ وي یو ته وخوړه یو ما وخوړه یا د خدای باندې 3 ډوډۍ دې څه کړه زه نشته چې څه منځې لاړل یو اوسۍ روانه ورسره 2 بچي دي حضرت عیسی علیه السلام هغې به یو بچي ته اواز وکړ راغله هغه بچي چې راغې په چاړه یې لاله کړل اور یې بل کروته یې کړه دې ملګري ته وایي وی ستا دې په هغه ذات قسم چې ما دې دا معجزه راکړه چې رښتیا وایي هغه 3 ډوډۍ دې څه کړه وی زه څه خبر هغه خوړلې وه یار والې وه هغه وخت یې وخوړه سپوره دواړو چې څه مخکې منځې لاړل یو نیر به یې ده لوی دریاب کښتۍ نشته د ملګري لاس یې ونیوه او دغسې به پورې وتل وی په هغه ذات دې ستا قسم چې ما ورته طاقت راکړ او په دریاب باندې بې د کښتۍ نه راپورې ایستلو چې اوس هم راته رښتیا ووایه چې هغه ډوډۍ دې څه کړه وی زه خو ډوډۍ نه یم خبر ګوره د بني اسرائیلو حرامي و که نه د بني اسرائیلو حرامي دی کنې چې دومره معجزه یو کافر هم وویني نو رښتیا به ووایي نو چې څه منځې لاړل نو خاوره یې را یو ځای کړله کاڼي را یو ځای کړل او دم یې پې واچو د هغې نه رب العالمین اعلی قسمه لالونه او ملغلرې جوړې کړل نو 3 ځایه یې کړل وی دا یو ستا شو دا یو زما شو او دا 3 د هغه چا دي چې چا ډوډۍ خوړلې ده وی اما خوړلې ده او دا مال راله وی اما خوړلې ده وی ښه باز وی دا ټول زر او دا لال او دا ارس ستا او باز تا سره زما پات دا نوم ده عیسی علیه السلام ته روان شو تا دروغجن سره چې دومره معجزات مې درته مخکې ووې په هغې دې رښتیا نو نه وي خو چې مال به درته کېښود نو حال دې ووې نو هغه زه د ده نه جدا شو نو غله پرې راغله په دغه ځای چې غله پرې راغلل هغې سره تورې مورې هغه زمانې چې څه سامان ودرېږه څه کې چې سامان ویې وله وډټوی کې بلا زر هغې وې وجن وې دې ودې داسې کار دې ما ته له وجنې خو چې ما سره څومره مال دې 3 ځایه به یو ویسه به ستا چې یو غلطه وي بلته وي بله به ستا چې یو به زما شي وجنه یې مې څه له هغې په اړه کې سوچ کړه چې څه بې ځایه سړی مړ زه خو موږ له 2 پیسې راکوي نو دا هم ډېره ده 3 واړه په هغه ځنګل کې کېناستل ویسه به یو بل ته وایي چې لکه هسې بلا پیسې را سره وشوې دا خو چې اوس بازار ته یوځو خو بلا دولت دی ځکه چې که ډوډۍ خورو خو یو کس خو بازار ته لاړ چې ډوډۍ راوړه یو په کس پکې لاړ بازار ته ډوډۍ راځي نو چې روټۍ راواغېسته نو هغه لکې سوچ کړی چې دا خو بلا مال دی او هغه 2 حصې د هغوی دي یو زما دي راشه په دې ډوډۍ کې ورته زهر واچوه زه به وایم چې ما خو دلته وخوړه زه موړ شوم تاسو یې وخورئ هغې به ده وخورئ دواړه به مړه شي نو ټول مال به ما ته پاتې شي هغې دواړو په اړه کې سوچ کړی چې دا 3 پلار به رانه کم ولې حصه وړي چې راشي دا یو به مړ کړو په میان به نیم کو نیم زما او نیم د دې بل ملګري هغې ده ته سوچ کړی دی او دا هغوی ته سوچ کړی دی خو چې دې څنګه راغلی دی په توره اتصال والي دی خپل غورځولی دی هغې ووجه په دې خیال چې مال 3 ځایه کوو نو 2 ځایه ولې نه او بیا په هغه ډوډۍ شروع کړی هغې کې خو هغه زهر اچولي دي خو ته خبر نو خو چې څه وخوړل دا دواړه هم د خپې وغځولې مړه شو چې عیسی علیه السلام کله واپس په لاره راته مال همغسې پروت و او دغه شاګرد یې ورسره دواړه غله مردار پراته ای د دنیا لالچ ای ګنده ماله د دنیا لالچه خلک به مړه کې مردار به یې کو ته به همدقسې په دې میدان پاتې داسې ده او که نه ده د آدم علیه السلام د زمانې نه واله تر اوسه پورې چې څومره مال او دولت په دنیا کې غړي قبر له چا ځان سره یوړه یو تیزي بل ته پاتې کېږي تیزي بل ته پاتې کېږي تیزي بل ته پاتې کېږي څومره مال او که سره زر دی او که سپین زر دی نه سره سپین غمي لال مرجان یاقوت چا وخوړل او نه ځان نه تاو کړل کې واغوستل نو چې دې ته لاړ نو واپس پاتې دا ټول همدقسې یو نه بل ته بل نه بل ته بل نه بل ته پاتې دي پردي مالونه ساتو د هغې څوکۍ کړو نبي علیه السلام فرمایي هغه مال ستا دی چې دې واغوسته او زړه دې کړه هغه مال ستا دی چې دې وخوړه او ازمه دې کړه او چې کم مال تا وانه غوسته او تا اونه خوړه اګورستا نه دي مسلمانه د بل چا یې در نه پاتې داسې ده او که نه د عیسی علیه السلام چې کوم خاص ملګري وو هغې ته به حواریین وي او حواریین به ورته ولې وي
نو بعض علما وایي چې دوی به سپینې جامې اغوستلې پاکې صفا لکه اوس هم چې کوم خلک مونځ اودس کوي داسې د نیکانو مجلس کې ناسته کوي نو پاکې او سپینې جامې اغوندي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سپینو جامو صفت هم کړی دی چې بهترین خیر ثيابکم البیض تاسو بهترې جامې سپینې دي او بیا فرمایي چې کفنو فیها موتاکم مړي چې ښخوی نو په سپینه جامه کې په سپین څادر کې ښخ کړئ نو هغوی به سپینې جامې اغوستلې ځکه ورته حواریین وایي او بعضې علما وایي نه حور د صفاوالي او سپینوالي ته وایي د دې زړونه صفا و لصفاء عقایدهم زړونه یې صفا و پاک و د عیسی علیه السلام په سجه مسلمانانو ځکه ورته حواریین وایي بعضې علما وایي چې نه دوی به جامې سپینولې دوبیانو او ما تاسو ته تېره جمعه ویلي مو چې د دې یو معجزه عیسی علیه السلام لیدې وه نو د هغه معجزې د وجې نه دوی بیا په عیسی علیه السلام دوی ایمان وروړو مسلمانان شو وو ذاتي جامې پاکونکي او جامې سپینونکي دوبیان او ډېرې معجزې د عیسی علیه السلام یې د نږدې نه لیدې وې نو دی خاص ملګري څوک وایي دوی به کبان پاکول خرڅول به او دوی یو ځل دریاب کې جالونه اچول حضرت عیسی علیه السلام پې د پاسه راغی وی څه کوئ وی مونږ کبان دي وی د دریاب پې وغورځوئ که نه هغوی ورته داسې وکتل چې ته نابلده یې د کبانو د نیو خپل ځای دی دې اوبو کې کبان نشته راځه مونږ د کبانو خپل ځای نه دي خپل ګودرونه دي هغې کې کبان دي وی تاسو وغورځوئ همدلته کبان شته بهر کې دی ورسره کلک په ملګرو وی وبغورځوو جالونه د هلک خو مشهور هلک دی عیسی علیه السلام خو خلکو پېژنده ډېرې معجزې ترې ښکاره شوې وې جالونه غورځو چې ویې غورځول دومره کبان پکې لاندې رالل چې بیا هغوی د راوچتولو طاقت نه لرل چې دا جالونه خو م راغونډ کړل کبان خو پکې راغله خو دا به اوس د دریاب نه راوباسو څنګه د عیسی علیه السلام به رب العالمین ښکاره معجزې ورکړې وې نو دې حواریینو د حضرت عیسی علیه السلام دا معجزې لیدې وې هغوی ته پته وه چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی ایمان یې پرې راوړی او کوم ځای ته چې به عیسی علیه السلام ګرځېده دوی به ورسره د عیسی علیه السلام پیغمبري داسې وه چې ځای په ځای به علاقه په علاقه ګرځېده یو ځای کې خاص اقامت نو یو کلي کې دعوت هغې نه بل کلي ته ده هغې نه بل کلي ته ده ځای په ځای د هر چا کور له د هر چا بیټک له او د هر چا حجرې له چې کوم ځای به غونډه وه دی به ورته او دعوت د دین د الله به یې ورکو وی چې ځان سره به یو کنډول ګرځو یو جام یو کونټی او یو ګومن دا درې څیزونه حضرت عیسی علیه السلام سره وو د جامو نه علاوه نور ځان سره هېڅ هم نه ګرځو هر څیز دی ځان ساته وی په دنیا کې د مسافر دغه خپل ژوند دی او نبي علیه السلام هم فرمایي چې د دنیا مثال د یو انسان داسې دی لکه مسافر بلکې مسافر هم نه د لارې تېرېدونکي مسافر خو بیا هم یو ځای کې دمه کوي ځان سره یو جوړه جامې ګرځوي نه پر هغه چې یو سړی تېرېږي هېڅ ټکانې نه معلومه نو حضرت عیسی علیه السلام هم داسې و مسیح ورته وایي عیسی علیه السلام ته په لاره سفر کوونکی ګرځېدونکي نو یو جام د اوبو دپاره او یو ګومل یو سړی یې ولید چې هغه د لښتي نه په لپه اوبه راغېستې او څښلې اوهو وي ما خو جام ځان سره ګرځو چې دا پکې اوبه څښم د جام نه بغیر خو اوبه څښلې کېږي هغې وغورځو ګومنځ دې دپاره چې دا خپل ویښته پې ګومنځ کړي وی په لاره تېرېدي یو بل کس و هغه په مخ لپه واچوله مخ سر یې ووینځل نو بیا په دې ګوتو باندې دا خپله ږیره واروله ګوته کې دا ګوتې دې ږیره کې ورکولې او هغه یې وارول وی ما خو ویږه بغیر د ګومنځ نه ویښته نه واریږي دا خو د ګومنځ نه بغیر هم د سر او د ویښتو واریدل کېږي ګومنځ یې ورپسې وغورځوله دغه امسا او ضروري جامې به ورسره وي او کوڅه په کوڅه و دی په ځای به ګرځېده او خلکو ته به یې دعوت ورکو حواریین یې ملګري خلکو کې ډېر زیات انتهایي زیات ځکه چې یو انسان د الله په حکم مړه جمدې کوي برګ مرض والا او لوند انسان دا د الله په حکم جمدې کوي دومره شهرت یې مونتې او 40 کالو ته عمر لا نه دی رسېدلی
پس الکانه ولا رب العالمین پیغمبري ورکړې وه ډېر لوی شهرت یې موندی و نو هر چا به ترې د معجزو مطالبه کوله د یو ځل د حواریینو د خپلو ملګرو ته یو ځای کې مطالبه وکړه ای عیسی اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء وی اللہ تعالی داسې به وکړي ای عیسی الله به داسې وکړي چې له اسمان نه تیار خوراک موږ له را نازل کړي لګیا یو که د تا سره خدمت کوو خلکو ته دعوت ورکوو الله ته خلک بلو چې د دې پخلي نه او د دې ګټې وټې نه او د دې دوبیتوب نه او د نورو قصو پتو نه خلاص شو تیار خوراک راځي عیسی علیه السلام خو پوه شو کوم قوم چې معجزه غوښتې ده او بیا پې ایمان نه دی راوړی هغه قوم الله تباه کړی هسې که معجزه هغه نه ده د پیغمبر او چا منلې نه ده نو الله نه دی تباه کړی خو چې غوښتې ده او د هغې د پاسه مو نه مني نو بیا هغه قوم الله تباه کوي نو عیسی علیه السلام خو پوه شو چې دا معجزه خو دوی وغوښته او دا خو الله کولی شي وبې کړي خو که بیا هم پې څوک ایمان راوړي یا څوک انکار وکړي تباه به شي وی اتقوا الله ان کنتم مؤمنین که مسلمانان یې د دې خبرو نه پرهېز وکړي مه کوئ بات الله ته توبه وباسئ پاک کوئ دا څه کوئ لږې معجزې مو لیدلې دوی ورته څه وایي دوی ورته وایي چې نه مونږ یو مقصد دی په دې زمونږ پکې دا مقصد دی چې دا به تیار خوراک راځي یو درستخان یو خوانچه به راشي او زمونږ دپاره به هم خوشحالي وي او د رب العالمین دپاره به هم یو نښه به یا الله یا قدرت یو نښه به او دا خلک هم غواړي د دې یو ارمان به هم پوره شي نو ممکن ده چې ډېر خلک نور هم مسلمانان شي دا معجزه وویني ډېر خلک به مسلمانان شي حضرت عیسی علیه السلام یې مجبوره رب العالمین ته رجوع یې وکړه بار صحرا ته ووت میدان ته 2 رکعته نفل یې وکړل او زړې جامې یې واغوستې لکه د عاجزۍ الله چې سوال هم قبلوي په عاجزۍ کې قبلوي شکر یې د عاجزۍ جوړ کړه جامې یې د عاجزۍ جوړې کړه رب العالمین ته یې لاس ونیو اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك یا الله تعالی سوال کوم اللهم ربنا ګوره خلک وایي عیسایان وایي دی خدای دی څوک وایي د الله زوی دی دروغ ټول دروغ وایي سبحانك هذا بهتان عظیم هغه الله ته سوال کوي اللهم یا الله ربنا ای زمون پروردگاره الله ته سوال وکړه حواریین ته شاته ودرېږې زما په دعا امین ووایه انزل علينا مائدة من السماء د اسمان نه یو خوانچه راته رانازله کړي د اسمان نه ځکه چې د ځمکې د ازرې چې مونږ ټول دا هم د الله دی که چې دا ته په کومه خوانچه پرلت راتاو کې ورته کښېنې نو دا خو که الله پیدا نه کړي نو مونږ یې پیدا کولی شو پخپله غنم یا جوار خو الله به د ځمکې نه رسي دا خو د الله قدرت او طاقت دی ته به محنت کې راوباسي الله وینه دا خو هم ستا نه خو الله د اسمان نه غواړو مائدة من السماء چې اسمان نه را روانې و په سترګې وینو تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا والله زمونږ د خلکو دپاره هم د خوشحالۍ ذریعې او د رستنو خلکو دپاره هم د خوشحالۍ ذریعې وآیة منک والله ستا یو قدرت یو معجزه شي خلک یې وویني او خلک پې ایمان راوړي معجزه شي دی الله ته یو سوال چې سوال یې وکړه عیسی علیه السلام د خپل قوم ته ویلي ګورې یو خبره کوم معجزه به راځي خو که د دې معجزې سره هم د الله د قدرت نه انکار وکړو الله ذوالجلال په خپله فرمایلي قرآن حکیم کې الله فرمایلي وایي چې دا به نازلوم خو که د دې سره هم دوی انکار وکړو لأعذبنهم عذابا لا أعذبه احدا من العالمین داسې سزا به ورکړم چې مخلوق د خدای له به مې په ځمکه داسې سزا چېرته نه وي ورکړی ګورې پوه یې که په مخلوق د الله له به مې داسې د عبرت سزا چا له هم نه وي ورکړی لکه دې چې بیا ورکړم پوه یې که بس وینا بس ایمان به خامخا به دا معجزه زمونږ الله ته سوال وکړه ښکاره شي دا یې وکړل چې رب العالمین په حضور کې دعا وکړله وایي چې یو سپینه وریځ راغله هغه سپینه وریځ ورو ورو راښکته کېدل او دا ټول حواریین او د عیسی علیه السلام ملګري او چې څومره مسلمانان وي داسې تماشګیر دا راغله ټول ورته اوس ولاړ دي په تماشا دقه سپینه مزېداره خشته وریځ راغله یو غونډه وغه راکوزېږي راښکته کېږي راښکته کېږي راښکته کېږي ځمکې ته راورسېده یو کلاو میدان کې
اوریه دراله خلق تل سپینه اوریه دي بل شي نه هغه اوریه کې دنه الله یو درستخان راکوس چې ځمکې ته هغه اوریه دراله اوریه ختم شوه نو درستخان راښکاره شو لوی درستخان او په هغې درستخان د پاسه خوراکونه پراته دي او بیا پې د پاسه یو بل درستخان پروت دی لکه څوک میلمه له په خوانچه کې څه شی راوړي د پاسه پې یو بل درستخان پروت دی چې خوراک پې پټ حضرت عیسی علیه السلام فورا الله ته په سجده پرېوت د رب العالمین شکریه ادا او ویم ژړل چې الله زه ستا شکر ادا کوم زما سوال دې قبول کړه یو لویه معجزه دې راښکاره کړه الله دا معجزه د ما د قوم او د خلکو د بربادۍ او د هلاکت ذریعه مه ګرځه ویې ژړل اعلان یې وکړ وی ستاسو سوال قبول شو الله د اسمان نه درته خوانچه راکوزه کړه خو ګورې شرط پکې دی چې مالدار به دا نه خوري غریبانان به یې خوري او خصوصا هغه خلک چې هغه بیمارانی رنځورانی هغه خلک به مخکې کوي ړومبې به یې هغوی خوري دا روغ به یې وروسته خوري خو مالدار به یې نه خوري صرف غریب به یې خوري دې شرط مخکې نه مالدارو سره یې خوري مالدار ورته ویلي چې نه زمونږ خو هر څه پوره دي دا موجوده راښکاره کړه چې دا غریبانان یې وخوري زمونږ دا نوکران او دا چاکران یې وخوري دا ډېره لویه خبره دا شرط یې ورسره مخکې تړلی وی راځئ دا ټول غریب یې ورسره یو ځای کړل چې څومره بیماران او دی ورسره یو ځای کړل دوی خو خلک خوشحاله وی خورئ وی نه د الله رسوله ړومبې به پې شورو ته کې وی په مې مه خورئ وی نه ړومبې شورو به پې ته کې درستخان نه هغه سر لرې که هغه کپړه او داسې خوشبویي تېلا داسې خوشبویي چې په مخ د ځمکه داسې خوشبویي چېرته چا نه وه محسوس کړې اعلی ښکلې بړاسو خوشبویي او بیا چې وکتل څو پکې یو کب و پکې یو مایې ټول درستخان د سر نه تر ویخه پورې یو روید شوی کب دا میانس کې پروت دی او ګیر چاپېره چې په دغه علاقه کې کم قسم ترکارۍ او خوراکونو د هغې ډونګې یعنې د هغې لوښي د هغې کټوۍ پرتې وي قسم هغه زمانه کې چې کم قسم ترکاري وه هغه ترکاري د هغې ځای په ځای کټوۍ لګېدلې دي د هغې ډونګې د هغې لوښي پراته دي او ورسره میوې هغه زمانه کې بې موسمه میوې چې څومره وې هغه میوې ته ګیر چاپېره پرتې دي تر دې حده پورې زمونږ کتابونه لیکي چې سرکه اچارونه خواږه یعنې کوم نعمت چې د رب العالمین و د هغه ټولو نعمتونو نه درڅخان ډک او میانس کې روید شوی مزېدار علکه پروت دی لګیا دي خوراک شروع شو خلکو ته خوراک وکړو د الله درستخان الله اکبر زمونږ د انسان درستخان او بیا د رب العالمین د سخي ذات درستخان او چې د پیغمبر موجوده یو د پیغمبر په دعا راغلي نو دې کې که زه ډېر یم تقریر وکړم چې دا شی وپکې دا شی وپکې دا نو دا زه نشم پوره کولی فایده او برکت پکې څو داسې ډوډۍ چې چا څومره به خوړه شربتونه ورسره اعلی قسم زنجبیل د جنت شربتونه ورسره هغه ورسره څکه نه خو په دې ډوډۍ کې دا شته چې د چا به خېټه خرابه شي نه پکې دا شته چې په چا به دړ راولي ولې د الله مېلمستیا ده نه په دې خوراک کې دا شته چې چاله به تکلیف ورکړي بلکې کم بیمار چې وړی خوري جوړېږي دا پکې بیل برکت دی څومره مریضان چې راځي او خوراک پرې خوري جوړېږي د ډاکټر او د طبیبانو نه خلک خلاص شو بعضې علما وایي روزانه به دا خوانچه راتله او بعضې علما وایي نه یو د اتوار په ورځ به راتله خلک به ورته ناست وو خو دا بعضې علما چې څوک وایي د اتوار په ورځ به راتله چې دغې خلکو به دغه اتوار د دې نه ډوډۍ وخوړه تر بل اتوار پورې به مالو ډوډۍ ته به ضرورت نه محسوسه او څوک وایي نه چې روزانه به راتله دوی به ورته ناست وو دقه سپینه وریځ به راله او د هغې په منځ کې به خوانچه راښکاره شوه او حضرت عیسی علیه السلام به ته هغه د پاسه کپړه لرې کړه او لاندې به پکې هغه روید شوي کب او ګیر چاپېره قسم قسم میوې به وي او د دنیا بیماران او مریضان به راتلل خوراک به ته کو جوړېدل به 40 دن 40 ورځې پرله پسې دا خوراک راغلی 40 ورځې متواتر سازش شروع شو صاحب سازشونه خو شته که نه ړومبې هغې مالدارو سازش شروع اوهو دا ولې هغوی ته تکلیف و هغوی خو دا وي چې زمونږ نه نوکران او چاکران دي دا کار به مونږ لکه یو ډوډۍ به د عیسی علیه السلام خوري ډوډۍ به د خدای د عیسی علیه السلام به وخوري او کار به مونږ لکوي هغوی چې تیاره وو مونږ ته هغوی د خانانو کار کو لیونیانو چې بې کارونه کو لاړل کورونو کې ډډې ووایي ډېر لکه زمونږ کار بل کار کوو ډوډۍ له خلک کارونه کوي ډوډۍ مونږ ته د جنت څخه تیاره میلاوېږي په تاسو څه کوي چې د څښه ټوکړه موکړه به ته راکې تیارې میوې او صاحب
د خان نه د هغوی خوراک مزېدار شو. ولې د جنت خوراک دی او قسم قسم میوې دي او چې دا میوې دي ورته کېښودې او د جنت خوراک دی او پکې بیمارتیا هم نشته او روغ صحت پکې شته دی. چا کار دی چې پر دې خدمتونه ډوډۍ دپاره کوي. هغې وایي دا څه په مصیبت اورېده زمونږ چې کوم نوکران وو کوم زمیندار وو چې کوم کار به یې راله کو دا کارونه به راله څوک دی. ها اخو حکیمانو ډاکټرانو غوبل جوړ کړه هغوی بوک هړتال شروع چې زمونږ قصه ختمه شوه خرابه شوه. ولې د دوی ګټه خو په دې کې چې څومره خلک ناجوړه نو دوکان روان اوس خلک جوړ شو او زمانه د چا وه زمانه د حکمت او د طب د هغه لویو لویو بلاګانو چې هغه د زمانې لوی لوی فیثاغورس او دغه خلک چې د طب لوی لوی کتابونه یې لیکلي او د دنیا خلک به هغوی له راتلل. د دغې خلکو دور او زمانه ده. ارسطاطالیس تاسو ارسطو نوم به اورېدلي په طب کې دغه زمانه او دغه دور دی. هغې وې اوهو دا عیسی علیه السلام زموږ رزق کې دې ګوتې ووهلې دا دې څوک کړل موږ له اوس څوک راځي نه ټول خلک ستا په ډوډۍ جوړېږي نو موږ خو دوکانونه دغه تش په کورسو ناست یو موږ له څوک چېرته راځي. هغې ځان نه غم جوړ کړو او لویه پراپېګنډه جوړه کړه هذا سحر مبین دا خو جادو دی دوکه ده سحر دی دا څه کوې د تیارې به بلد شي سبا به دا رزق نی بیا به هم کار ته ډډې نه لګي څه کوې. خلک یې راوچت کړل صحیح به لویه هنګامه جوړه شوه. عیسی علیه السلام پس لوی نفرت بادشاه هم راوچت شو د بادشاه وزیران او دا خلک لوی غوبل یې جوړ کړه. یاره دا هلک خو مصیبت یې مونږ ته جوړ کړی دی کله ماشومانو ته وایي کور کې هغه ګوټ کې خوراک پروت دی وشه راواخله ټول ماشومان راته په دې لمسئ کله دا شی کوي کله هغه شی کوي. دا څنګه مسله جوړه شوله بس عیسی علیه السلام خو پوه شو بیا دومره ظالمان دا د یهودو ګورې ښه دا ټوله خبره مې همدې لپاره شروع کړې ده دا سازشیان ټول یهودیان یهود د زمانې دا دغه وخت کې بل مذهب نو یهودیانو او عیسی علیه السلام پکې راغې دغه حواریین د عیسی علیه السلام ملګري د عیسایان باقي چې څومره ټول یهودیان دوی پراپېګنډه یې جوړه کړه بادشاه ته وایي دا عیسی علیه السلام وجل پکار دنه دا وطن خلاصول پکار دا خو به سبا بادشاه سلامت ستا فوج کې هم څوک نوکري نه کوي ستا پولیس کې به هم څوک نوکري نه کوي ستا خدمت به هم څوک نه کوي ځکه تیاره ډوډۍ ورته میلاوېږي. سبا به دا پیغمبر دې د جامې بندوبست هم وکړي دا هر څه به راته نظام ټول مفلوج شي دا به څه کوو. چې کومو خلکو په هغه ځای د عیسی علیه السلام مقابله شروع کړه الله ویلي که لاعذبهم عذابا لا اعذبه څنګه دی احدا من العالمین داسې سزا به ورکم چې په مخ د ځمکه به مې ګورې بیا چا له مې ورکړې. هغه سزا څه وه د عبرت سزا هغه دا وه چې الله ټول خنزیران کړل سوران او خنزیران دي شکلونه یې بدل شو او تاریخ لیکي سترګونه به یې اوښکې به یې اواز به چا ورکړه فلانکي د فلانکي زوی نو سر به یې وړقه یو ستور به پکې سر وړقه چې زه بل به یې اواز ورکړه روړ به وله راغې فلانکي د فلانکي زوی بل سور به سر وړقه چې دا خبرې نه شوې کولی شکل د سور ګرځېدل د سور سرمن د سور د خنزیر ګوره خنزیر په دې ټولو حیواناتو کې ډېر ګنده او پلیت حیوان دی ځکه خو الله حرام کړی دی د خنزیر خوراک سره ګندګي انسان چې اودس مات کي او انسان ته پاسي خنزیر راشي مخ ګندګي وکړي خوراک یې ګندګي ده ځکه خو الله نجس حرام دی خنزیر ټول خنزیران شو اور ولې په ټول مردار شو کوم قوم چې مسخ شوی دی او شکل یې بدل شوی دی اور ورځو کې د هغه مردار شوي بعضې خلک وایي دا بیزوګان او دا وایي هغه قوم دی چې هغه مخکې الله شکلونه بدل هغې اولاد دی چې الله چاله شکلونه بدل کړي نه 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 کوم قوم چې مسخ شي د هغوی اور ورځو نه زیات ژوند نه اور ورځو کې دننه دننه مړه شي د دې بیزوګانو په شکل بعضې قومونه مسخ شوي چې هغه سوران او خنزیران شو بس علاقه کې نور هم غوبل جوړ شو خو د چا به پلار و د چا به رور و د چا به زوی پکې بس لویه پراپېګنډه جوړه شوه چې یاره بس دا عیسی علیه السلام بادشاه ته خلکو رجوع کړه چې دنه مونږ خلاص کړه دی ووجه مړې کړه دې نه مخکې حضرت زکریا علیه السلام غریب په ونه کې را کړی دی حضرت یحیی علیه السلام یې په چاړه لار کړی دی په سونو پیغمبران یې شهیدان کړي دي د یهودیان بل بادشاه اعلان وکړ کوم ځای کې چې حضرت عیسی علیه السلام بیا راونیسي بس د دې علاج دا چې دی به وجو پرېږدو یې نه او دله مونږ سزا ورکړو عیسی علیه السلام سره د خپلو حواریینو ملګرو کله یو ځای ته کله بل ځای ته هغه ته خو پته وه چې دا خو د پیغمبرانو د وجلو بلد خلک دي دې خو په شواروز کې دننه په سوونو پیغمبران وجلي دي دا یهودیان دا ډېر انتهایي سازشیان دي په زړه کې چې کوم سازش پروت دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم خلاف خو ورته پته وه چې دا د الله پیغمبر فلما جاءهم ما عرفوا به
ما عرفوا كفروا به. الله قرآن کې فرمایي وی چې هغه پیغمبر ولا راغی چې دی او پیژل چې الله رښتونی پیغمبر دی بیا په پاسه کفر وکړو. نبی علیہ السلام په پیژل ورته پته و د هغې په کتابونو کې باقاعده د نبی علیہ السلام اوصاف موجود پراته وو چې د آخر زمانې پیغمبر به داسې خلکو ته به وی ګوره د آخر زمانې پیغمبر به یو دا به شکل یو داسې کار به کوي یو داسې اوصاف به وي او مونږ به د هغه مرسته کوو لکه چې مونږ د مهدي او یا د عیسی علیه السلام خبرې کوو داسې به د یهودو د نبي علیه السلام صفتونه کول. خو چې پیغمبر علیه السلام څنګه مدینې منورې ته راغی او دوی ته پته ولګېدله اوهو دا خو به زمونږ مشري ختمېږي که په د ایمان وړو نو کفر یې خو د مدینې خلک ولې مسلمانان شو ځکه دوی ورته د پیغمبر علیه السلام هغه اوصاف بیان کړي چې نبي علیه السلام راغی هغوی وپېژنه چې دا خو واقعي رښتونی پیغمبر دا خو ماغه دی چې یهودو مونږ ته د هغه صفتونه بیانول دی خو ماغه کار کوي چې مونږ ته به یهودو څه وي نو د مدینې خلکو چې د یهودو نه کوم صفت اورېدلی و د هغه صفت په بنیاد هغوی به پیغمبر علیه السلام ایمان راوړ او یهود پې کافر پاتې شي. عبدالله ابن سلام لوی یهودي و غټ د یهودیانو مشر و راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ورته ودرېده یو څو تپوسونه یې ترې وکړل چې تپوسونه یې ترې وکړل لاس یې ورکړ د الله پیغمبر الله صادق وکړه اسلام یې راوړه مسلمانان په هغه ټک خدای پاک مسلمان کړ وی ان وجهک لیس بوجه کذاب ای پیغمبر ستا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی ګورې تو مغه پیغمبر چې زموږ په کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر کوم صفت ذکر هماغه خو د الله رسوله داسې کار وکړه چې یهودو له لړ شه زه به ځان پټ کړم غږ به نه کوې چې عبدالله ابن سلام مسلمان شوی دی ولې که پته خلکو ته پته ولګېده نو بیا به قصه بدلې غږ مه کوه زه به هغې کې کښېنم دې لار ټول یهودي راغونډ کړ تاسو راځئ د آخرې زمانې د دعوه کوي د پیغمبرۍ څو خبرې ورسره وکړو نبي علیه السلام ورته تپوس ته کوي مخکې خو هغه ایمان راوړی ځان یې پټ کړ وی عبدالله ابن سلام تاسو کې څوک شته وی یهودي وی څنګه سړی دی وی خیرونه مونږ ټولو کې غوره سړی دی بهترین وی نسب یې څنګه دی ابنو خیرنا زمونږ په بهترین نسب والا سړی بهترین پلار نیکه په نسب ډېر اعلی او ډېر بهترین او ډېر ښه سړی دی وی که د عبدالله ابن سلام مسلمان شي تاسو به ایمان راوړئ وی خدای هغه د ایمان نه وساتي هغه خدای د ایمان نه وساتي ستا د ایمان نه هغه اسلام نه راوړي وی کم یو دی ولېږه عباس یې ده وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ځکه نبي علیه السلام خو مخکې دعوت ورکړی هغې سوالونو جوابونه هم ورکړي وی تاسو چې څه ووایې ما وپېژنده او ته رښتونی پیغمبر او زما در باندې ایمان دی اوس وی څه وایې وی شرنا وابن شدنه وی ګنده سړی بل نشته او نسبي وی دا خراب سړی دی وی نبي علیه السلام د عبدالله بن سلام وی صرف دغه نه یېرېدم دا بهتان والا پخپله وی ان اليهود قوم بهتون عبدالله ابن سلام وی زما دا قوم یهود داسې قوم دی چې بهتانونه تړي یو دلته چا تپوس وکړي قرآن حکیم کې الله فرمایي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم یهودیان دا نبي علیه السلام داسې پېژني چې دی رښتونی پیغمبر دی لکه خپل بچی چې سړی څنګه پېژني چې دا د ما زوی دی وی دا رښتیا دي عبدالله ابن سلام ورته څه وایي وی بلکل وی په خپلو بچو کې م شک شته او په ده کې م شک نشته د خپلو بچو نه یې ښه پېژنو چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی وی ځکه بچو کې م شک ځکه چې پته نه لګي چې ته ښځې م غلطي نه کړې مونږ ته پته نه لګي چې ته او ده کې م دا شک نشته دا راته پوره سوچه دی ټول قوم ته مې پته ده چې دا د الله رښتونی پیغمبر ظالمان دي نو یهود د هغې د پاسه پېژند ایمان یې پرې راونړ خیبر کې زهر ورته واچول په چیرې کې میچنې پرې بله اوچت کو نبي علیه السلام له دعوت ورکړی پرې راغورځو الله دې بچ دا دومره خطرناک قوم دی یهودیان نن څومره خلاف سازشونه چې د مسلمان جوړوي د عیسایان قمقل دا تاریخ هم لیکي تاسو وګورئ که نه تجزیه وګورئ د اخباري رسایلو دې به راته د تجزیو کې هم لیکي عیسایان قمقل د یهودو خیر دی دوکه کوي خطا کوي مونږ عیسی علیه السلام څومره احترام وایه که نه پیغمبر دی د الله مقرب بنده دی پیغمبر دی مونږ وایو اسمان کې جم دی ناستې مونږ یې دونه احترام کوو او د یهودو اوس هم دا عقیده ده چې مونږ وجلی دی او بیا راجم دی شوی دی هغې خو یې مونږ وجلی دی عیسایان وي بیا راجم دی شوی دی او صاحب هغه دوستان دي سره یو بل سره د مسلمان خلاف په سازشونو کې بهر کې بادشاه هیرودیس بادشاه دغه وخت هغه اعلان وکړو راویلي دې مونږ پانسي کوو نو د هغې خلکو پانسي به دا وه چې یو لرګی به یې بره وتړو لوی لرګی وګد او د هغې د پاسه به په دې مینځ کې داسې یو بل لرګی په پلنو باندې تک کو نو سړی به یې ورته اوچت کړ داسې پرې خور کړو دا لاسونه به یې وله په هغه لرګي خواره کړل نو په دې لاسونو به یې وله میخونه ووایي
په دې لاسونو په دې سینه به ولا میخونه وول غټ غټ میخونه دا خپې به ولا دواړه یو ځای کړې په هغې به ولا پاسه میخ وو دې به اویزاندو په دا سولی کې دې ته به سولی وې صلیب په هغې کې به اویزاندو مارغان به راتلل او غوښې به یې ترې خوړلې او په هغې کې به دې څه صلیب یې جوړ کړه وې دا پریدونه دې وجل ګرد یې ورپسې را پیدا کړي حضرت عیسی علیه السلام یو ځای کې ناست و خپلو ملګرو سره او دوی راله هغه علاقه محاصره کړه د بادشاه د سپایان چې محاصره یې کړه معلومات یې وکړل وې دې کوټه کې ناست یو مخبر ورغی وې زه ورځم دې ګورم رب العالمین عیسی علیه السلام اسمان ته اوچت چت سورې شو قرآن حکیم کې الله او هغه الله پاک اسمان ته پورته کړ بالکل جم دی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له فذلك الله فرمای بل رفعه الله الیه وما قتلوه یقینا الله وی بالیقین درته ویم چې دوی نه دی وجلی ما دا انت اسمان ته پورته کړی هغه اسمان ته پورته کو چې هغه کم سیړي کوټې ته ورننوت دی ورته هغه سیړي ورته ویلو چې په کومه کوټه ورننوت ما پسې راځي دې کوټه کې دی چې ورننوت د هغه شکل الله د عیسی علیه السلام مری نه پورته شکل لاندې نه مری نه پورته شکل د هغه د عیسی علیه السلام دي ولدل پس کلکې هغه رونیو هغه وایي زه نه یم څه کوې دې نه مخکې شه مخکې کېږي که نه مخکې کېږي بویه ته د چغې والد ما بوځې زه ستاسو هغه ملګري نه یم شابه مخکې شه ته زموږ ملګري د کم ځای نه شکل یې د عیسی علیه السلام بویه ته سولی ته یې ور وخېجم چې ور ویې خېجه همغه چل یې ورسره وکړم مړی کړم جامې ته یې خوا شو ګوري لکه دا خو زموږ د هغه مخ خو یې ټیک د عیسی علیه السلام په شانتې دی خو لاندې لاسونه او خپې خو یې زموږ د هغه ملګري دي نور وی لکه هغه عیسی علیه السلام که دی وي زموږ ملګري دی او که دا زموږ هغه ملګري عیسی علیه السلام دی قرآن کې الله وی ولکن شبه له په لوی شک کې پرېوت لوی مصیبت کې پرېوته بل رفعه الله الیه الله وی ما ځان ته پورته دی خو یې موږ مړ الله وی ما قتلوه نه وجلی دی او ما صلبوه نه په سولی کړی سره الله قرآن اوس دا عیسایانو څه عقیده ده د عیسایانو اوسنۍ عقیده دا ده چې وی مور ورپسې ژړل نو بیا الله دې را جمع دی او مور له راغی خو په یو غار ته ننوت او دا عیسی علیه السلام د الله زوی دی العیاذ بالله او ځان سره اوس الله بوتلی دی او خپل بچی ورسره د عرش خوا کې ناست عیاذا بالله او انی عبد الله ورسوله عیسی علیه السلام وایي زه د الله رسول او د الله بنده یم او دا زموږ عقیده ده الله له نه زوی شته او نه وله لور شته د الله زوی ته حاجت دی په زوی څوک څه کوي زوی خو خلک دی له کوي چې زه بوډا شم چې د ما خدمت وکړي نو په الله بوډاوالی نه راځي زوی خلک دی له نیسي چې د ما د مرګ نه پس به د ما وارث وي نو په الله مرګ نه راځي دوی په لوی شک او په شبهه کې پرېوت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت نه مخکې به بیا عیسی علیه السلام راکوزېږي وعدې نه دی کړی د 33 کالو په عمر کې بر اسمان ته خطه دی 33 کاله عمر چې اسمان ته لاړ بیا به کله راکوزېږي هغه وخت به راکوز شي چې په دې علاقه کې فتنه راشي او داسې فتنې راشي لکه اوس چې کومې فتنې روانې په ټوله دنیا باندې د عیسایانو حکومت تر دې حده پورې چې د مکې مکرمې او د مدینې منورې ګوانډ ته به هم د عیسایانو حکومت ورسي الله دا د ورغوت نه راوړي یعنې چې مونږ اندازې ته ګورو ځای په ځای اوس د دې د خپې خښۍ یو ځای کې خپې جمعوئ خو انشاءالله چې دا هغه زمانه ده د دې نه مخکې هم دوی عیسایانو په دې دنیا باندې یو وخت قبضه کړې وه جنګ ازادي و هغه 1857 هغه قصې پسې تاسو اورېدلې لیکن الله بیا خپې وویستې خو دا دوی کوشش دی د وخري په دنیا هغه هټلر او هغه بعد دور او د انګریزانو پر عیسایانو په ټولو دنیا باندې د قبضې کوشش کړی پروردګار هغه خپې وویستلې لاړل بیا په برطانیه او په امریکې پورې محدود شو اوس بیا لګیا دي کوشش کوي انشاءالله بیا به الله خپې وباسي ټینګېږي به نه که خو خیر د دوی کوشش دی دوی به راشي په دې ټوله دنیا به قبضه ونیسي چې په دې دنیا باندې دوی قبضه وکړي عیسایان دغه وخت کې به رب العالمین بیا حضرت مهدي را پیدا کړي مهدي به پیغمبر نه یو نیک انسان ډېر خلک به دغه وخت کې د مهدیتوب دعوه کوي ځکه مسلمان به ډېر کم مسلمانان به ځای په ځای په علاقو کې خو پټ به یې لږ لږ به شام کې به یې لږ به مکه مکرمه کې به مدینه منوره کې به یو جاړي به الله ته فریادونه به کوي بیت المقدس به د هغې په قبضې لتلي ګیر چاپېر علاقې چې څومره دي به ټول د کافرو قبضې لتلي وی مهدي به په مدینه شریفه کې را پیدا شي او
د خلکو نه به دی راتښتي نو مکې مکرمې ته به راشي او په مکه مکرمه کې به خلک د سره بیا د خلافت بیعت وکړي دی به د خلکو مشر لاس ورونی او نښه به سي نوم به د پیغمبر علیه السلام فرمایي زما د نوم په شان دي محمد به نوم د پلار نوم به زما د پلار د نوم په شان دي عبدالله د مور نوم به زما د مور د نوم په شان دي آمنه او ظاهري شکل او خوی به زما په شان دي او دوه به غټې نښې وي دوه یو نښه به دی چې په دغه روژه کې چې خلک د سره د بیت الله په خوا کې بیعت کوي د شپې به سپومۍ تندر نیسي ټوله دنیا به ورته وګوري چې سپومۍ تندر ونیوی او په 15مه روژه باندې به نورم تندر ونیسي هم په د روژې په میاشت کې به سپومۍ هم تندر نیسي او د هغې روژې په 15مه روژه باندې به نورم تندر نیسي او دی به د مقام ابراهیم سره خوا کې وي چې خلک به یې د لاس نه رونیسي او بیعت به ورسره وکړي او غټه نښه به یې بله دی چې د اسمان نه به یو غیبي اواز وشي هذا خلیفة الله دا د الله خلیفه دی مهدي اطیعوا له واسمعوا له د اطاعت تابعداري وکړئ او خبره یې واورئ دا یو غیبي اواز وشي دا به یې غټه نښه بس خلک به یې رونیسي او بیعت به ورسره وکړي خلیفه به یې کې خلک او د دغه عیسایانو خلاف به دې جهاد شروع نو دې به ځان سره د مکې مکرمې او د مدینې منورې لښکر راوالي او دمشق شام ته به راشي عیسایانو سره جهادونه به شروع شي کله یو طرف ته جهاد کله بل طرف ته جهاد عیسایان به پکې مري او مسلمانان به هم شهیدان کېږي او دې به بیا راشي بیت المقدس ته چې دا کوم موجوده شام دی دا علاقې ته به راشي دا به بله فتنه به راوځي دغه مخکې د عیسایانو فتنه وه بله غټه فتنه به راوځي چې هغې ته به د دجال فتنه وایي دجال به راوځي دا یو لوی خبیث په زنځیرونو په جزیره کې تړلی دی به راخلاص شي او دی به ګرځي په دې خلک به په ایمان راوړي دعوه به کوي چې انا ربکم ستاسو رب یم انا الهکم ستاسو لوی خدایم په ما ایمان راوړی خلک به لګي دړادړ به ایمان به پې خلک راوړي ولې ځکه چې هغه سره به ډوډۍ به نن سبا خلک ډوډۍ لپاره هر څه پرېږدي هغه سره به مالي دولت به د ځمکې دا خزانې چې په لاره ځي الله به داسې قدرت او طاقت ورکړي چې په دې غرونو کې او ځای په دې څومره سره زر او سپین زر پراته دي هلته به ورته پته وي راوبغورو ځمکې ته وي راوباسه دا سپین زر سره زر دی او سره زر به میدان ته راوباسي نو چې خلکو له وروره څوک سره او سپین ورکوي په ایمان څوک څه کوي د پیسې دپاره قسم دی چې خلک ایمانونه نه چې هر څه پرېږدي ولې نه پرېږدي دا چې څومره د امریکې او د یهودو ایجنټان دي دا څوک دي دا مسلمانان نه دي د پیسې دپاره د یهودو ایجنټي کوه د پیسې دپاره د عیسایانو ایجنټي کوه د پیسې لپاره د مسلمانانو خلاف سازشونه کوه نو پیسې لپاره دي نو خلکو له پیسه به ورکوي دولت به ورکوي مال ډوډۍ هر څه به ورکوي او ګرځي به په دې ټوله دنیا باندې چکر به لګوي او چې څوک یې خلاف کوي ورسره به اور رواني اور هغه اور کې به یې غورځوي او چې څوک په ایمان راوړي خوشحالۍ به وله ورکوي نبي علیه السلام فرمایي چې ګوره د هغه اور جنت دی او هغه سره چې کوم مال او دولت او باغونه دي دغه جهنم دی څه مطلب که اور ته وغورځولې یارېږه ما نیغ به جنت ته ځي او که خوشحالۍ یې درکړې نو ظاهر کې خو جنت دی خوشحالي ده باغونه مال دولت دی خو دا د جهنم ذریعه د مدینې منورې خواله به ورسي وایي دجال به په ټوله دنیا ګرځي صرف مکې مکرمې او مدینې منورې ته به نشي داخلېدی د دې دواړو ښارونو په لارو په کوڅو په درو باندې الله به فرشتې ودرولي دې به نږدې کېدی هم ورته نشي مدینې منورې دې خواله به ورسېږي نو وی زلزلې به په دې دواړو ښارونو راشي نو چې کم په دې دواړو ښارونو کې خراب خلک وي هغې به ترې روځي د مکې مدینې نه د ملګري به شي نیکان به پکې پاتې شي یو کس به راشي د دې دجال چې کوم څوکیداران دي هغې ته وایي څه شو هغه دجال هغې به وایي ښه ده موږ د خدای ګستاخي کې هغه زمونږ خدای دی مړی کې نور به ورته نه تاسو خپل خدای په دې تاسو ته یې نه دي وي چې زما متعلق څوک هر څه وي وجنې به یې نه ماله به یې راولئ دی چې خپل خدای لی بولي دا سړی به ونیسي دجال ته به یې ورمخامخ چې ورمخامخ یې کړي ورته چې ورته وګوري او ما خو پوره یقین راغی چې ته همغه دجال یې چې د کوم مطالبون ته د دواړو جهانو پیغمبر ویلی دي ولې ځکه نبي علیه السلام فرمایي وایي دا ښی سترګه به لکه د انګور په شان تکه شنی ړنده به یې ړنده او لکه د انګور شین انګور په شان به بار روتي د شینوړي په شان دی قبیحه به ښکاري او یې ګورې پوه شئ ای مسلمانانو الله ګورې ړوند نه دی دا د سترګه ړنده ده او په دې تندي د پاسه به یې لیکلي کافرې
کاف الف فیره کافر دا به پتندی د پاسه لیکلی شوی خو مسلمان به پیږي کافر به نه پیږي مسلمان به پیږي چې دې پی لیکلی نو چې څنګه ورته وګوري وي موږ ته ما یقین راغی چې تو ماغه خبیثې دجالې د چا متعلق چې موږ ته د دواړو جهانو سردار فرمایي دجال به د بټه راونیسي خلکو ته به یې خلکه که دې زه مړ کم او بیا واپس جمدې کم زمون خدایي به ومنې زما خدایي هغې به ورته وي صاحب مونږ پکې مخکې لا شک کله کړی دی پخوا زم زمونږ خدای وی داسې به د دواړو خونه ونیسي دغه مسلمان بنده به ونیسي او داسې به راکاږي نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا مړ به شي او بیا به یې د دې وجود په دې منځ کې داسې چکر ولګوي نیم وجود هلته پروت دی نیم دې خوا پروت دی داسې به لاړ شي راشي وی مړ مې که که نه خلک به وي او صاحب وی واپس یې جمدې کړم که مې جمدې که تاسو به ما ومنئ چې زه خدای یم وی صاحب مخکې نه م منلې بیا به ورته آواز وکړي دواړه اندامونه به یو ځای شي بیا به جمدي شي چې جمدي شي دجال به دې تپوس وکړي وی وایه که نه اوس مې خدای منې که نه وی اوس مې در باندې پوره یقین راغی چې هغه خبیث دوکهباز دجال دی اوس خو دې پوره ما ته خپل پیغمبر همدقسې ویلي دي چې یو کس سره به دا چل کوي اوس مې پوره یقین نه وی خراب ونیسئ بیا یې وجنه نبی علیہ السلام فرمایي چې یو ځل د یو سړی مړ که دوباره نشي وجلی طاقت یې نشي پیدا کړي زور به ورکوي نه به شي وجلی وی ورشئ چاړه راوړی چاړه به راوړي چاړه راوړي په مری به ولېږدي نبی علیہ السلام فرمایي دا مری به ولې الله له تانبې په شان کړي وجلی به نشي اور به بل کړي اورې ګدې ته دله غورځوم اور کې به یې وغورځوي الله به پرې اور ګلې ګلزار کړي هغه سړی به خلکو ته چغه وایي دا څنګه خدای دی دا ما خو دې مړ کړي اوسه دا دجال دوکهباز دا هغه ځای نه به دجال روان شي لویه فتنه ده جي